ها زما ګرانو شاګردانو خبره دې چې په دې تخته مې تسلی کړی د ټول د خیر سره ځان سره په کتابچه کې ولیکي او صحیح یاد کړئ تاسو سبق چې ټول په ټول مکتب کې تاسو سبق سخت دی ځکه تاسو به سبا د خیر سره بزنسمنان کیږئ او غټ سړی بدر نه جوړیږي چې د خپل وطن خدمت وکړي چې چټي زی راځي ما د نورو شاګردانو پسند شابه او د ټول ولیکي په خپل کتابچو کې تکړه شي یاره خو دې خو د مکتب سبقونه تنگ شوم دومره مکتب به د چاپلار وای مونږ ته خو مازغه راشنه کو لکه ساده ګوله دا څنګه ځان سره بنګيږي خیر خو به کنه کنځه خوراته نه کې نه معلم صاحب ته خو زما د پلار په ځای طالب ولې کنځا کومه قدم را واخله ها تاریخ تیاوي ساده ګوله ولی په موږ یقین نشه معلم صاحب او خبره ده چې دا کنه معلم صاحب یو څو ټوکی راته وکا سبق ویلو باندې خو موږ نور زړه شین شو لکه تفریح خی لکه څو ټوکی راته وکا چې دارنم خوشاله شي قدمونه را واخله معلم صاحب غلې کینه ساده ګوله په خپل دی باندې ولې دل د کیسو تر غلې چې کیسې درته وکم ټوکی درته وکم که سبق ویلو تر غلې خدای دې خکا خبره دې ځکه کنه تا خو یو ورځم د سړی توپ پښتنه ونه کړله کله بس پزول پښتني وي او سوالونه به تاسو سره وي بل چې در سره نشته بغیر د پزول شانو نه خدای دې خکا چې خوشي دارته وای معلم صاحب چې سړی تو پښتنه بدر نه وکم خیر ده دارته وای چې موږ خود تر بزنس سبق وایو کنه خپل بزنس سبا ولرو خو دارته وای چې سړی څنګه بزنسمن کیږي ترته ولر وخه کنه چې ما کار به وکم دغه چې د سړی توپ پښتنو کې چې سړی ته په سړی توپ کې جواب درکې ساده ګوله خبره زده کنه سړی هغه د بزنسمن جوړیږي چې کمی پیسې ځان سره ولري او په بل کار باندې ولګي او یعنی د غټ کار باندې ولګي نو هغه نه به کول شي هغه پیسې سبا ډبل کیږي او ډیر پیسې ته جوړیږي نو خیر هغه سړی د بزنسمن او خیر بزنسمن هغه چې په کار باندې پیسې ولګي او سبا هغه پیسې ډبل شي نو دې ته وایي بزنسمن دا چې چل دی ساده ګوله وز پوه شوم یاره په دې باندې خو مکتب ته راتلم دغه نه دي زما کور دی کار کوم او کنه لکه د مار خونتي مبارک دی ته ساده ګوله دې زیات ته مبارکي مننه مټوریا خیر اوسې چې بس مبارکي دراکا زه چې کنه مکتب نه وخت کیږي راځه نه ولا ساده ګوله زمانه خو نن مکتب نه کیږي خبره دې ده کنه زه ته لاړ شبه زما غنیه لګه مریضه د هسپتال ته زما او اساس وای چې مټوریا نه راځي ورته دا غنیه مریضه وا صحیح ده کنه صحیح ده مټوریا بس الله پاک دې خیر اپی خستانیه ته روغتیت غواړم او زه به اساس وایم چې مټوریا رانه غلو صحیح ده زه ورځه مبارک ساده ګوله ډیر زیات درته مبارکي مننه تنظریه خیر بس خپل خوشحالي په نصیب کا او کنه چې مبارکي دراکا یاره ساده ګل یو خدغه موبایل ټول ورځ لاس کې نیولې دې خلک دار موبایل پوریل پښوي دي او موبایل دی پوریل پښوي دي قدم را واخله مبارک شه ساده ګل د پلار واده دی مبارک شه مننه معلم صاحب الله پاک دې خپل بس په نصیب کا امين ساده ګل الله پاک دې خپل بختور کا او ساده ګل دارته وای چې ستا پلار بل واده ولي وکړو معلم صاحب د چا چې کنه څوک چې دوی واده کوي د چا به شوقي د چا به دوی مخه خوخيږي یا به د ویلي خزي نه تنګي او زما د پلار د سیستم نه ولو هغه چې کنه د بل چا په خله کړي دا هغه خيار سړی چې کنه تیډیر خپې جنې دا خوش طبيعت او رسوان دا خيار سړی سوق د ظالم دا خو ډیر ښه کار کړي د ستا پلار خو به ډیر زیات خوشاله معلم صاحب هغه ستا شاګرد دی ساده ګل ما ورته ویلي دي ما قدم را واخله دا څه ساده ګوله دا دې سکړي دي تا خو د دنیا تاریخ بس روخانه کو که تاریخ دی بدل کو دا په تاریخ کې د خیر سره ولیکل شي چې یو زوی خپل پلار ته خزه وکړله وای دا دې خداولی دې کړي دا راته ویا معلم صاحب خبره دسته کنه وخت مخکې تا ماته ویلی ول چې بزنسمن خو خیر راغی کنه چې په کار باندې پیسې ولګي خپل پیسې مصرف کې وغینه ډبل پیسې جوړی کی نو تعالی خو بیا دې خبره کنه او ساده ګوله بالکل راته یاد ده معلم صاحب نو بس ما سره 100 روپۍ ولې خا د شپې چې بس کور ته لاړم نو ستا خبره مې سوچ کولو او تر ساره پوری سم بس مزغو تر انغله او چې سار بس قتل می زما د مور پلار جنگو نو پلار می مور ته چې دوی مواده کوم او تاسو سره به خوښ شم نو زما سوچ ته یو خبر راغله مې راځه د پیسې در سره دي د پلار ته دوی مواده وکا او 15 کاله بعد به خیر سره ډبلی قدم را واخله نو هغه پیسې می چې د کنه د پلار په واده باندې ولګولې او مصرف می کې 15 کاله بعد به خیر سره خمالدار يم قدم را واخله معلم صاحب